بیا یې کړې یو واده د څومره ښه ده د ریبار د خولې قصه د څومره ښه ده هغه ما ته زه هغې ته یم په سوچ کې ښه ما کړې شوګیره ده څومره ښه ده ای د مور زړه ازارول سړی کافر کړي د مور زړه خو مې کعبه ده څومره ښه ده زما وطن ته یې د سولې پیغام راوړ زما وطن ته یې د سولې پیغام راوړ مشره ستاسو فیصله ده څومره ښه ده ګورو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مو ومنئ خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز په دې تمه په دې هیله چې ښه به یې روغ به یې او د ژوند په ښو شېبو کې به یې قدرمنو زموږ د پروګرام مقصد د پښتو د ادب د شاعرانو ملګرو سره ناسته ده هغوی سره د هغوی په ژوند او فن خبرې کول دي او شعرونه به ترې اورو نو په همدې اند نن راغلي یو احسان الله شهباز صاحب سره مرکه را جوړه کړې ده نن به د دوی سره د دوی په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به ترې اورو نو احسان الله شهباز صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او مینه مننه خیر وکړئ خان ورور شهباز صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان الحمدلله ښه روان ژوند ډېره ښه ده زموږ مینهوالو سره لږ لنډه شان پېژندګلوي وکړو مخکې نوم مې احسان الله شهباز دی په کوم الوزه یم او په اکوړه خټک هوایي کمپ کې اوسېږم ډېره ښه ده دا راته ووایه چې شاعري د څه وخت نه کوه شاعري هغه خو موږ 2017 نه کړې ده تر اوسه پورې مو څونه غزلې لیکلي تقریبا 115 یا 19 غزلې مې لیکلي ده شاوخوا ډېره ښه ده او د کتاب اراده لرئ که نه تر اوسه خو مو کتاب ته داسې خاصه اراده نشته نو ګورو انشاءالله راتلونکي کې او په دې برخه کې کوم استاد چې تاسو ته یې په دې برخه کې زموږ استاد پروفیسر غفور او سر امام منظر دي دوی راسره په دې برخه کې هیلپ کړې ده زموږ سره ډېره ښه ده او پروګرام کې به راسره څه شریک کړي پروګرام کې به له لیدونکو سره خپلې غزلې شریکې کړم یو غزل دی وایي ستا پوربل باندې ګلونه شیندو ستا پوربل باندې ګلونه شیندو بیا په کابل باندې ګلونه شیندو سپر پاور ته یې ماتې ورکړه سپر پاور ته یې ماتې ورکړه طالب اتل باندې ګلونه شیندو او خپلو کارونو کې کامیاب شو یاره خپلو کارونو کې کامیاب شو یاره د زړونو غل باندې ګلونه شیندو او بیا د ستا سترګو ته ښکلا ورکړې بیا یې ستا سترګو ته ښکلا ورکړې دا په کاجل باندې ګلونه شیندو او افغانان ستوري شو ځلیږي خدایه افغانان ستوري شو ځلیږي خدایه ځکه یو بل باندې ګلونه شیندو او نن درځم بیا د یار کوڅې ته نن درځم بیا د یار کوڅې ته دلته په چل باندې ګلونه شیندو شهباز ګلونه در په غاړه کړمه شهباز ګلونه در په غاړه کړمه بیا دې غزل باندې ګلونه شیندم مننه نور به څه غزل به سره بل هم شریک کړو وایي زلفې دې زعفران صنم زلفې دې زعفران صنم ښکلی دې پیزوان صنم ګلونه دې سېزلي دي بیا د ټول جهان صنم او ستا په یو نظر کتو ورک شو رانه ځان صنم او ته د مینې جال کې بیا ما کړه بندیوان صنم سوال درته کوم زه جوړ مې که جانان صنم ستا مینې کې ما هر څه زار مې کړه قربان صنم اوس هم ته حیران دي ستا ستوري د اسمان صنم ژوند د شهباز داسې و سم لکه توپان صنم مننه داسې یو غزل را سره شریک کړئ چې د خپلې خوښې داسې لنډ بهر والا غزل به در سره شریک کړم په ما احسان مه کوه په ما احسان مه کوه صفت د ګران مه کوه که مسلمانې پیره کار د شیطان مه کوه که مسلمانې پیره کار د شیطان مه کوه هغې ته وایه داسې صفت د ځان مه کوه او مینه کې هر څه کېږي ته وایه تاوان مه کوه دا هم د ستا په شان دی ظلم پرې خان مه کوه او د پټې ځای مو نشته خدایه باران مه کوه او شهباز درسونه وایه خوش د جانان مه کوه مننه څو شعرونه را سره نور او شعر به بل هم سره شریک کړم لوړه شمله مې د افغان خوښېږي لوړه شمله مې د افغان خوښېږي د ستا په ژبه مې بیان خوښېږي د لوږې مرم سوال له هیچا نه کوم د لوږې مرم سوال له هیچا نه کوم دغه عادت زما د ځان خوښېږي او له بام نه وګوري بیا منډه واخلي له بام نه وګوري بیا منډه واخلي دغه انداز مې د جانان خوښېږي
او د پورې چم ملا مې داسې وایي د پورې چم ملا مې داسې وایي زما هم ټپه یا قربان خوښېږي او لمره نور هسې درنه تنګ راغلمه لمره نور هسې درنه تنګ راغلمه کله مې ورځ کله باران خوښېږي او خیر په بمونې راته مه ورانوه خیر په بمونې راته مه ورانوه کابل مې تل داسې ودان خوښېږي او مینه کې څنګه لیونی شوې شهباز مینه کې څنګه لیونی شوې شهباز زما یې ریښې ریښې ګریوان خوښېږي مننه شهباز صاحب دا مرکه مو ډېر په سختۍ دغه کړې ده یو څو راسره نور هم شریک کړې صحیح مننه یو غزل به سره بل هم شریک کړم لوړ شان فکرونه لري دښتې سیندونه لري وطن مې ښکلې ښکلې هر ځای باغونه لري زما او ستا د لاسه مرګ او جنګونه لري د قلم قدر نه کړي لاس کې بمونه لري د سترګو تورې نشته د زړه ټکورې نشته هغه ځواني وخوړه په تن کې زورې نشته دغه خیمه کې اوسي لکه چې کورې نشته دا چې په بام ولاړه وتلی ورورې نشته بس دغه لار نه مني خبر د پلار نه مني د ستا راتلو کې ګوله ډېر انتظار نه مني دلته د سولې خبر جوړې اغیار نه مني زما د کلي خلک قانون د ښار نه مني ای غنم رنګه یاره په ونه دنګه یاره راځه نور کښېنه دلته زما تر څنګه یاره څه ترېنه نه جوړېږي تېر شه له جنګه یاره تېر شه له جنګه یاره په وطن ننګ چې نه کړې ته شوې بې ننګه یاره دا یو خلک هغه پرېښی د خوږ ملګري وحیدالله ځلاند صاحب یو غزل ما ورته وعده کړې وه چې زه درته په مرکه کې ستاسو غزل وایم وایي ته څه خبرې چې ما څنګه زندګي کړې ده ته څه خبرې چې ما څنګه زندګي کړې ده ړنګ کابل غوندې مې ړنګه زندګي کړې ده ما لا تر اوسه د خپل ژوند بهار لیدلی نه و ما لا تر اوسه د خپل ژوند بهار لیدلی نه و ما لا تر اوسه هم بدرنګه زندګي کړې ده او د بېکسۍ د غریبۍ ژوندونه ستا په خاطر د بېکسۍ د غریبۍ ژوندونه ستا په خاطر ما هسې بې پته څه بې ننګه زندګي کړې ده تا نه به هم خدای لکه ما غوندې پوښتنه کوي تا نه به هم خدای لکه ما غوندې پوښتنه کوي تا هم خوندونو کې روانګه زندګي کړې ده او باچا ته کوڼ وي او ته نورو خلکو نه لیدمه باچا ته کوڼ وي او دا نورو خلکو نه لیدمه باچا ما ځکه داسې ګونګه زندګي کړې ده لکه پښتون مې په دې لوی افغانستان کره به لکه مجبور مې داسې تنګه زندګي کړې ده یا به په خیال کې وي کوم ځلانده یا مې خوب لیدلی یا به په خیال کې کوم ځلانده یا مې خوب لیدلی هغه ساعت چې ما بې جنګه زندګي کړې ده شهباز صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ سره هم په پروګرام کې برخه واخیسته په اخره کې زموږ د پیج مینوال ته څه پیغام لرئ تاسو نه هم مننه وختان ورور چې تاسو زموږ کلي ته راغلی موږ سره مرکه راجوړه کړه او مینوالو ته به دا پیغام ورکړو چې په خپلو بچیو باندې تعلیم وکړئ تعلیم ته هغه کش ورکړئ تعلیم په خپلو بچیو باندې وکړئ او دغه پیغام ورکړو دا موږ سره د کوړه خټک د سیمې د هوایي د سیمې اوسېدونکی احسان الله شهباز صاحب چې تاسو یې شعرونه واورېده د ما سره دوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ الله په امان